محترم که چیرته د چانه د شرعي عذر په وجه روزې پاتې شي نو په ده باندې د دې قضا لازم ده. د رمضان المبارک د روزو قضا دپاره څه متعین وخت نشته دی. د اخترونو او د ایام التشریق نه علاوه په نور ټولو ورځو کې د دې قضا راوړل صحیح دي. تر دې پورې که یو کس د روزو قضا را نه وړه او دویم رمضان هم راغی نو دی به د دې دویم رمضان روزې نیسي. د دې نه پس به د فوت شوو روزو قضا راوړي. لیکن بلا عذر د روزو قضا رسو کول ښه خبره نه ده، بلکې چې څومره ممکن وي زر قضا راوړل پکار دي. خو که وروستو یې قضا راوړه نو بیا هم صحیح ده. خو د رمضان المبارک د روزو د قضا راوړلو دپاره د شپې نه نیت کول ضروري دي. که چېرته یو مسافر په سفر کې وفات شي یا مریض په مرستیا کې وفات شي یا بل معذور د عذر په دوران کې وفات شي او دې ته د روزو د نیولو موقع میلاو نه شي نو بیا د دوی نه د روزو نیولو فرضیت ساقطېږي، یعنې په دې باندې د دې قضا بیا نشته دی. دغه شان په دوی باندې د مرګ په وخت کې د روزو د فدیې ورکولو وصیت هم لازم نه دی. البته د ده لپاره دا مستحبه دی چې د فدیې ورکولو وصیت وکړي، نو دا به بیا د ده د مال د درېیمې حصې نه ورکولی کېږي. او که چېرته د سفر یا د عذر نه پس د ټولو خوړلو شوو روزو موقع میلاو شوه نو په ده باندې د دې قضا بیا لازم ده. خو که چېرته د سستۍ په وجه قضا را ونه ګرځئ نو بیا به د مرګ په وخت د فدیې ورکولو وصیت کوي. که وصیت یې چېرته ونه کو او وارثانو په خپله خوښه د خپلې حصې نه د ده د طرف نه فدیه ورکړه نو امید شته چې د ده ذمه فارغه شي.